غریب انسان مدد دا یتیمو کفالت تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسات تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسات دای حساس خریا بنسات دا غریب انسان مدد دا یتیمو کفالت تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسات تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسات دای حساس خریا بنسات لسنیوه د غریبانو نزول د یتیمانو لسنیوه د غریبانو نزول د یتیمانو پکلا پر راز کیږي د سبب د جنت. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو معزز ورونو خويندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ رمټ خوشاله او صحتمند اوسئ. نن د روژې مبارکې میاشتې یوویشتم ماښامۍ دی چې الحمدلله موږ وشو کولی د اول نه تر یوویشتمه پورې د خپلو درځېدلو هیوادوالو په خدمت کې نن د کابل ښار پنځمې ناحیې اړوند کراچوانان مسکینان او فقیر او کارګر خلک مو راغوښتي دي. نو انشاءالله دلته 150 نفرو ته دغه مواد چې تاسو ګورئ نن به افطاري او ماښامۍ کېږي. اوس الحمدلله خلک را روان دي. اوس کراچوانان او دوستان هغه څوک چې په چوک کې ټوله ورځ په لږه تنده تېره کړې وه نو نن به راځي انشاءالله ماښامۍ به موږ سره کوي. الله تعالی د تاسو نه قبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ غریبانا د بېوزله افغانانا زمونږ غریبانا د بېوزله افغانانا خدایا تو پر مهربان شي تو یې وساتې عزت تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسات تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسات دای حساس خریا بنسات دا غریب انسان مدد